امریکا بیا برید نه کوي. زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو مخالف رهبران باید کابل ته لاړ شي. د طالبانو لخوا د افغانستان له نیولو 2 کاله وروسته د افغانستان لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد د اسلامي امارت له مخالفو مشرانو وغوښتل چې کابل ته لاړ شي او له طالبانو سره خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد له افغانستان انټرنیشنل سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې طالبان او په افغانستان کې نور لوبغاړي باید پر یوه ټول شموله حکومت او اساسي قانون توافق وکړي. خلیلزاد د طالبانو پر مخالفو مشرانو غږ وکړ چې کابل ته لاړ شي او له اسلامي امارت سره د اساسي قانون د یوه ټول شموله حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړي. له طالبان سره تر څو میاشتو خبرو اترو وروسته زلمی خلیلزاد د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون لاسلیک کړ. له دې هوکړې وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل او د افغانستان پخواني جمهوري حکومت ړنګ شو. خلیلزاد افغانستان انټرنیشنل له خبریال عارف یعقوبي سره په مرکه کې د امنیتي اندېښنو په افغانستان کې د طالبانو د سیاسي فعالیتونو د بندېدو په اړه وویل چې طالبان د تیرو حکومتونو د لوړپوړو مشرانو لپاره عمومي بخښنه اعلان کړې ده. هغه زیاته کړه چې د حامد کرزي او عبدالله په ګډون یو شمېر سیاستوال په کابل کې دي. زلمی خلیلزاد وویل عبدالله او حامد کرزي نه دی وژل شوي، خو دا یې ومنله چې د هغوی لپاره به ګڼې ستونزې موجودې وي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته جهادي مشران، لوړپوړي دولتي چارواکي او د ګوندونو مشران له افغانستانه ووتل. له افغانستان تر وتلو وروسته دغو مشرانو خپلو سیاسي فعالیتونو ته دوام ورکړی دی چې تمرکز یې د طالبانو پر ضد دی. د افغانستان لپاره د امریکا پخواني استازي د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود څخه هم وغوښتل چې په افغانستان کې دننه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. هغه وویل چې له طالبانو سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب او د نورو بانفوذه افغانانو سره د مستقیمو او نامستقیمو خبرو اترو ګڼې لارې موجودې دي. ښاغلي خلیلزاد د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل که د طالبانو د مخالفینو مشران فکر کوي چې امریکا به بیا پر طالبانو برید وکړي او د هغوی د ساتنې لپاره به خپل ځواکونه واستوي، دا ناسمه ده او دا موده پای ته رسېدلې ده. د زلمی خلیلزاد بشپړه مرکه به د 3 شنبې په ورځ د اسد په 40مه له افغانستان انټرنیشنل څخه خپره شي.